شپو کې د دې ژوند اخیری شپو کې د دې ژوند په ختمېدو کې نظارې به ښکاره کېږي، علامې به ښکاره کېږي، د قیامت د نشانو نه نشانې به ښکاره کېږي. د انسان وجل به عام شي، د ایمان وجل به عام شي، خور او ورور پکې لاس کې د خپل ځان وجل به عام شي. اے د مینې خوند به ورک شي، اے د ښکلي رنګ به ورک شي، اے په لاس کې به بنګړي شي، اے د تورې رنګ به ورک شي، اے غیرت به ترېنه لاړ شي، اے قوت به ترېنه لاړ شي، ترېنه جوړ به خزونک شي، اے طاقت به ترېنه لاړ شي، هر یو څیز به مقدار بایلي، هر سړی به معیار بایلي. د دنیا شوقیان به راشي، هر سړی به دلدار بایلي، بیا به هم په ژوند کې تنګ وي، هر سړی به قرار وي. فحاشي به پیدا کیږي، بے شرمي به پیدا کیږي، د عزت پروا به نه وي، بې عزتي به پیدا کیږي، ننګیالي به ټول پناه شي، نرخزي به پیدا کیږي. ننګیالي به ټول پناه شي، نرخزي به پیدا کیږي، عجیبه پیغلې به راشي، عجیبه کانې به وکړي، نه به نر وي نه به ښځه، عجیبه جامې به وکړي. پخوانۍ پیغلې به نه وي، ملالۍ پیغلې به نه وي، د پښتو په جامه پټې پښتنۍ پیغلې به نه وي، یو ناسور به را پیدا شي، یو دستور به را پیدا شي، څوک چې څومره بې شرمېږي بس عزت به یې سوا کېږي. څوک چې څومره بې شرمېږي بس عزت به یې سوا کېږي. هم هغه کیسه شروع ده لیونو پښتنو واورئ، هم هغه کیسه شروع ده لیونو پښتنو واورئ، هم هغه نخره شروع ده د شملو پښتنو واورئ. دغه ښځې دې زه وینم چې نور په مخ کې نه وي، شکل ټول یې د سړو وي، په نور جسم زنانه وي، سر لغړه پکې خاندي، محفل ټول د نارینه وي. بد هېڅ چاته نه لګېږي، د قیامت دا نشانه وي، د قیامت دا نشانه وي. که داسې نه وه نو لیکوال به نه یم، که داسې نه وه نو لیوال به نه یم.